سلامونه علیکم احترامات ملګرو. تاسو ته به یاد وي چې پېښور او بیا حیات آباد دا زمونږ په دې صوبه کې داسې ښار دی چې د پښتنو زړه دی، د پښتونخوا زړه دی. پښتانه د کلو نه، د بانډو نه، د علاقو نه راځي، دلته شپ کېږي. په څه پسې راځي؟ په تعلیم پسې راځي، په نوکرۍ پسې راځي، کاروبار پسې راځي، او ورسره په دلته سیکیورټي او په امن پسې راځي، سکولونو او ښه کالجونو یونیورسټو پسې راځي، او په سهولیاتو پسې راځي. لوډ شیډینګ نشته، بجلۍ لوډ شیډینګ نشته، ورسره د ګیس لوډ شیډینګ نشته، ګیس شته دی، په دې پسې راځي. خو دا میاشت وشوه، دا داسې جمع دی چې په پېښور کې ګیس نشته، لوډ شیډینګ دی د بجلۍ، بدامني ده، امن پکې نشته دی، سیکیورټي تحفظات دي د خلکو، ماسخوتنې د ماښام نه بس په تیاره کې ګرځېدلی نه شي، سټریټ کرایمز شوي دي، سنیچینګ دی د موبایل، ورسره د صفایي نظام نشته، په ټول ښار کې نشته. بیا حیات آباد داسې علاقه وه چې د ښار زړه و، د پېښور ښار زړه و، دې کې به ډېر سهولتونه و، نو خلکو به بس پرایارټي دا وه چې راتله به حیات آباد ته. خو د بده مرغه په حیات آباد کې زه ګورم چې ګیس نشته، بجلۍ لوډ شیډینګ دی، بدامني ده، صفایي نظام نشته دی، ورسره چې کوم سړک و، کارپیټډ سړکونه هغه په سټریټس او په سیکټرو منځ کې چې کوم و هغه خراب شوي دي. داسې مسایل دي چې خلک یې په دې مجبوره کړي دي چې د پېښور نه وځي او لاړ شي اسلام آباد ته شفت شي. هغه خلک چې هغه په سهولتونو پسې ښار ته راغلي. پښتنو ووټ چاله ورکوي، ووټ هغه سیاسي پارټو له ورکوي چې هغوی د پېښور پرمختګ د هغوی په ترجیحاتو کې نشته. ویلی کېږي چې په پېښور په پښتونخوا کې 3,500 کارخانې چې کومې دي، بیا ډېرې کارخانې په پېښور کې دي. نو زه به دا ووایم چې د پېښور کارخانې چې 3,500 کارخانې په ریکارډ باندې دي چې دا بندي شوي دي، د هغې مالکان چې کوم دي هغه مجبوره وو، ځکه چې هلته کې ګیس نه و، بجلي نه وه، ورسره بدامني وه، بتۍ وې. د هغې د وجې نه هغه خلک مجبوره شوي چې خپل کاروبارونه ختم کړي دي او یا خپل کاروبارونه پنجاب ته شفت کړي دي، لاهور ته شفت کړي دي، ځکه چې هلته هغه دغه سهولتونه ټول هلته هغوی ته میلاویږي. زمونږ ګیس چې کوم دی دا د کرک نه، د پښتونخوا د علاقو نه راوځي، دا ځي د فیصل آباد انډسټرۍ ته، هلته کې رسي، هلته ګیس میلاویږي خلکو ته. په لاهور کې خلک بلئ، په اسلام آباد کې بلئ، په ټول پنجاب په ښارونو کې بلئ. د پنجاب څه د پاسه 14 کروړه آبادي ده، شمیره ده، خو هلته کې هغوی ته کور کې ګیس میلاویږي. خو پښتونخوا کې چې د پښتونخوا خپل ګیس دی دا دلته کې نه میلاویږي. د پښتونخوا دومره ګیس پیدا کوي چې د پښتونخوا دپاره او د پېښور دپاره دا پوره دی، خو د بده مرغه هغې ډایرکشن بل طرف ته اړاله شوی دی او هغه هلته تللی دی، نو د هغې وجې نه ګیس نشته دی. بجلی د پښتونخوا دومره پیدا کېږي چې پښتونخوا خپله بجلی ضروریات پوره کولی شي. 1 منټ لوډ شیډینګ به هم نه وي د پښتونخوا کې، که پښتونخوا خپله بجلی په خپل اختیار کې واخلي او دومره میګاواټس په زرګونو میګاواټ بجلی پښتونخوا ته بچت راځي، نو هغه خرڅولی هم شي. خو د بده مرغه د هغې اختیار هم د پښتنو سره نشته. نو په پښتونخوا کې لوډ شیډینګ دی او بجلی ډېر ګرانه شوې ده. نو د نوکرپېشه سړی، میډل کلاس سړی د هغې بل ورکولو جوګه هم نه دی. بیا بدامني ته تاسو وګورئ، پېښور ښار ته وګورئ چې پېښور ښار کې ځای په ځای چیک پوسټې دي چې چېرته هم ځې ستا نه به تپوس کېږي شناختي کارډ راواله، چېرته ځې د کوم ځای نه راغلی، څه کې، نو دا به ستا نه خامخا تپوسونه کېږي. چیک پوسټ بلا دي، پولیس بلا دي، د ټول پښتونخوا کې ټول نه زیات پولیس چې دی په پېښور کې به تاسو ګورئ. خو د ټول نه زیاته بدامني په پېښور کې ده. کاروباري خلکو ته که راشو نو د هغوی هم ډېرې زیاتې مجبوریانې دي، ډېر زیات شکایتونه دي او همدا خبره کوي چې موږ ته امن نشته، زموږ نه بتۍ اخیستلی کېږي. نو په پېښور کې یوه مسله خو نه ده که نه، دغه ټولې مسلې چې موږ راغونډ کړي نو د پېښور د ښار خو مسایلستان دی. خو بیا په پېښور کې د حیات آباد داسې علاقه وه چې دې ته به خلک راتلل، نو دا به د امن دپاره، سهولتونو دپاره راتلل. دلته کې لږ ډېر سهولت و، امن و او داسې ژوند پکې اسان و، ښه و. د هغې وجې نه نو دا خلک به هلته کې شفت کېدل.
خو نن سبا زه ګورم د میاشتو شوه چې په حیات آباد هم مسایلستان جوړ شوی دی او ژوند پکې ډېر زیات ګران شوی دی. د ژوند جوګنه دی لکه چې په دې کې سړی اوس پاتې شي، ځکه چې په یو ځای کې مین سہولت چې کوم سمه سخته یخني ده او ګیس نشته، نو خلک به څه کوي؟ دا سلنډر یې وبلئ، یو سلنډر په 6,000 15,000 8,000 روپۍ دی او هغه 2-3 ورځې نه کېږي که ته پیټر یې بلې او چوله پې بلې. نو خلکو ته مسایل ډېر دي. د دې نه علاوه تاسو وګورئ چې پېښور ښار خلک چې کوم دي په څه وخت کې دا اسلام آباد ته ډېر زیات شفټ شو. په موټرویز داسې انداز کې جوړ شو چې اسلام آباد ډېر رالنډ کړی دی، لکه څنګه چې د سوات موټروی وګورئ، هزاره موټروی وګورئ او بیا د ډي ای خان آی تھنک هغه موټروی تاسو وګورئ، دا اسلام آباد ډېر زیات رالنډ کړی دی او دغه خلک ټول اسلام آباد ته شفټ شوي دي. نو ویلی کېږي چې نن سبا اسلام آباد د پښتنو غټ ښار دی، پښتانه پکې ډېر په ګڼ شمېر اوسېږي. دا څومره چې انویسټر دي په پښتونخوا کې، په پېښور کې، دا ټول شفټ شو، هلته کې روان دي کاروبارونه، د ریل اسټیټ کار ټول هلته کې روان دی، داسې نور کاروبارونه هلته کې روان دي. پښتانه خپله سرمایه شفټ کوي هلته کې. وجه دا ده چې هلته کې امن دی، فیسیلیټیز سهولیات دي، دلته کې دغه څه نشته دی. دلته کې و په څه وخت کې، خو د بده مرغه دا خلک غواړي چې دا ښار آباد نشي. پښتانه ووټ چاله ورکوي؟ پښتانه ووټ جماعت اسلامي له ورکوي، جمعیت علما له ورکوي، تحریک انصاف له ورکوي. تحریک انصاف 9 کاله دلته کې حکومت وکړو، مسلسل حکومت یې وکړو. د هغې نتیجه دا راووته چې 1000 ارب روپۍ چې کوم دي د پښتونخوا صوبه باندې قرضه ده. پېښور ښار ته تاسو وګورئ چې پېښور ښار کې په 9 کاله کې څه کارونه شوي دي. د صفایۍ څه بندوبست شوی دی، د امن دپاره څه شوي دي، پېښور ښار د ډیولپمنټ دپاره څه شوي دي. د پېښور د ښار څه تاسو دا مین یو روډ دی د لکي راغونډې، دې ته تاسو مه ګورئ چې دې سټه دوکانونه جوړ شي، په هغې کې لیټونه لګېدلي رنګیني ده. د دغې لیټونه شاته کورونه دي، محلې دي، تاسو وګورئ چې په هغې کې څه سهولیات دي. هلته کې اوبه نشته، بجلي نشته، ګیس نشته دی، د صفایۍ بندوبست نشته دی، امن پکې نشته دی. نو دغې نه علاوه چې کوم بیا هاوسینګ سوسایټي وه، غټه سوسایټي حیات آباد وه، نو د هغې ژوند ته هم تاسو وګورئ چې نن سبا ډېر زیات ستونزمن دی. د دغې نه علاوه په اسلام آباد کې ډېر په شړو، اسلام آباد مخکې یو څو سیکټرې وي، اوس اسلام آباد ډېر زیات پراخه شو، یو غټه ضلع یې جوړه شوې ده. نو هغې کې په کیلومیټرو داسې ځي، رایټ لیفټ او هغه سایډ ته ځي، هر اړخ ته ځي، نو سوسایټیانې روانې دي په کیلومیټر. او اسلام آباد ډېر زیات ایکسټنډ شو. نو دا شړې څوک اخلي، دا شړې څوک آبادوي، دا سوسایټیانې څوک آبادوي؟ دا ټول پښتانه آبادوي. نو سوال دا پیدا کېږي چې پښتانه په خپل پښتونخوا کې دننه ولې هاوسینګ سوسایټیانې نه آبادوي؟ دلته ولې انویسټمنټ نه کوي؟ دا خپلې شړې، دا خپل غرونه، دا خپل سیندونه، دا ځمکې، دا خپل ښارونه، دا ولې نه آبادوي؟ نو د هغې پسې شاته یو سوچ دی، د پښتنو خپل سوچ کار نه کوي، خپل شعور یې کار نه کوي، او نور داسې یو سوچ دی چې هغه پښتانه شاته پاتې کول غواړي، پرمختګ ته نه پرېږدي، امن ته نه پرېږدي. نو هغه څه کوي چې دا خلک مجبوره شي چې دا پنجاب ته او اسلام آباد ته شفټ شي. اوس په دې پسې شاته څه سوچ دی او څه ګټه دوی ته میلاویږي، دا خو به تاسو سوچ وکړئ. خو پښتنو ته چې چا ګټه راوړله، عوامي نیشنل پارټي 15 کاله دلته کې حکومت کړی دی. 15 کاله کې هغوی دلته کې دا صوبه د بدامنۍ چې کوم ښکار شوي وه، د هغې نه صفا کړې وه، د ترهګرو نه ازاده کړې وه، او بیا ورسره د چې کوم تعلیمي انقلاب و هغې دلته کې راوستی و. تاسو وګورئ په صوبه کې 7 یونیورسټیانې وي، کله چې عوامي نیشنل پارټۍ 15 کاله حکومت وکړو، نو 9 یونیورسټیانو نوره اضافه پکې وشوه. داسې 72 ډګري کالجز هغوی جوړ کړه. داسې ویلی کېږي په ریکارډ یو ریسرچ مطابق چې 1500 سکولونه چې کوم دي پرایمري دا جوړ شو، او په زرګونه سکولونه دا اپډیټ شو. داسې په تعلیم کې هغوی ډېر زیات انقلاب راوستی. داسې بیا تاسو نور انفراسټرکچر ته وګورئ، په هغې کې پوره کارونه کړي دي. په هر څه کې، هر محکمه کې هغوی پوره کار کړی. بیا د ټول نه لوی 18م ترمیم دی چې هغې دې صوبې ته واک اختیار راوړی دی. صوبې وزیران، وزیر اعلی دی با اختیاره کړي دي. نو د عوامي نیشنل پارټۍ باندې خو پښتانه اعتماد نه کوي، ووټ نه ورکوي. خو زه به دا ووایم چې د کومو خلکو چې دا 9 کاله اوس 13 ځل حکومت وکړو د دې نه مخکې، نو پښتونخوا صوبه څوک داسې سیریس نه اخلي، څوک ولا د زړه نه کار نه کوي، څوک زړه نه دلته کې د پرمختګ کار نه کوي. د پښتونخوا صوبې ته خپله صوبه نه وایي، او پېښور ښار ته خپل دارالخلافه د صوبې دارالخلافه ورته نه وایي. د دغې وجې نه دا شړیږي او دا روانه ده. نو پښتنو له په دې باندې یو سوچ پکار دی. ډېره مننه.